دی خیر دی. نو دا چې دا زمونږ دویمه ویډیو ده په وینډوز 8 باندې چې موږ څنګه یوزر اکاونټ جوړو. نو موږ پهله ویډیو کې چې موږ ولیدو آفلاین اکاونټ جوړو، په دې ویډیو کې به موږ جوړو آنلاین اکاونټ څنګه جوړو. نو دې لپاره موږ ضروري ده چې انټرنیټ زموږ کمپیوټر سره کنیکټ وي. نو نه بعد چې موږ بیا تقریبا پروسیجر سیم دی. اول زو کنټرول پینل ته، کنټرول پینل کې چې موږ راځو یوزر اکاونټ ته. په یوزر اکاونټ کې چې مینیج انادر اکاونټ دی. په مینیج انادر اکاونټ کې چې اډ نیو یوزر اکاونټس ان سیټینګ ان پی سی دی. نو دلته چې موږ اډ اکاونټ دی، موږ اډ اکاونټ کې چې ورکو ورته دلته موږ د خپل jan_khan@gmail.com دا زمونږ چې شو ایمیل ایډرس شو. نو بل څه نیکسټ دا ویټینګ کوي. نو د ویټینګ نه بعد چې زمونږ نیکسټ سټیپ راځي. نیکسټ سټیپ کې چې زمونږ فرست نیم چې دی موږ ورکړی مطلب جان شو، ورپسې خان دی، او دلته چې زمونږ ایمیل ایډرس الریډي ورکول شوی دی. که غواړئ چینج کوئ نو دې ځای نه تاسو کولی شئ خپل نوی ایمیل ایډرس ورکړئ. نو دې ځای نه چې موږ خپل پاسورډ سلیکټ کوو. پاسورډ بیا چې سیم پاسورډ چې کوم بره موږ ورکړی دی هماغه پاسورډ لاندې مو ورکوو. دې ځای نه موږ چې خپل کنټري سلیکټ کوو، پاکستان شو، او سي نیکسټ. دې نه بعد چې موږ ورسره ورکوو ډیټ اف برث چې موږ کوم ډیټ اف برث دی مطلب جنوري 1994. اوکې دې نه بعد چې خپل کنټري کوډ دی. کنټري کوډ د څه لپاره ضرور دی مطلب چې موږ کوم اکاونټ د موبایل نمبر ورکو. نو زمونږ د موبایل د دې لپاره موږ سره دا هیلپ کوي چې مطلب کله موږ خپل ایډنټیفیکیشن د پاسورډ موږ نه د آی ډي ایر شي، نو کله چې موږ موبایل نمبر ورکو نو هغې باندې ریکوري دلته موږ ته راتلی شي د پاسورډ. دا چې پاسورډ الټرنیټیو ایمیل ایډرس هم همداسې د موبایل غوندې استعمالېږي. که موږ بل کوم الټرنیټیو ایمیل ایډرس ورکو مطلب د کوم چې کوم زمونږ ایمیل ایډرس دی د دې ایډرس موږ نه پاسورډ هیر شي، نو بیا موږ کولی شو الټرنیټیو ایډرس ورکو او دې ته موږ ته چې هغه لینک راولېږي چې کوم موږ پاسورډ چینج کولی شو په هغې باندې. نو زو موږ نیکسټ ته سوري دلته چې موږ نه جنډر سلیکشن پاتې شو، نو دلته موږ جنډر سلیکټ کړو. ورځو نیکسټ ته. نیکسټ چې دا کریکټرز چې موږ ورکو دې دپاره چې کوم کمپیوټر دا کنفرم کېږي یا دا کوم روبوټ نه دی مطلب انسان د خوا نه چې دی دا اکاونټ جوړ شوی دی. دا اکثر کېږي کوم تاسو یا جیمیل اکاونټ جوړوئ یا بل کوم اکاونټ جوړوئ نو آنلاین سره دا شی کنیکټ دی. نو دا زمونږ اکاونټ چې دی جوړ شو جان خان په نوم باندې دی او دا چې فینش. نو کوم اکاونټ چې زمونږ دی هغه ایډ شو، لګیا دی اوس په کمپیوټر ته ایډ کېږي. نو ستاسو د لیدو نه ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ زما چینل سبسکرایب کړئ او لایک ورکړئ، کمنټس ورکړئ. څه پوښتنه لرئ کوم نیوکه لرئ تاسو کولی شئ چې دی زه خپله نیوکه وکړئ، موږ ته نوي نوي ایډیاز راکړئ. ډېره مهرباني. تھینک یو. سبسکرایب یې نه کوي، په سبسکرایب باندې تاسو نه پیسې ځي نه کوم بل څه دغه دی. نو بس چې موږ ته سپورټ میلاویږي. ډېره مهرباني. تھینک یو.